افغانستان هوایي ځواک لپاره خوندور او په زړه پورې خبر دا چې کوم خبر دی ویډیو را سره طرفه پورې وګورئ او زموږ دغه چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. هند د افغانستان دفاع وزارت ته 2 نورې جنگي چورلکې ورکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې هند دوی ته 2 جنگي چورلکې ورکړې دي. MI-15 په نامه د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي BBC ته وویل چې دا 2 چورلکې د هند په مالی مرسته او د بیلاروس په تخنیکي مرستې افغان هوایي پوځ ته وسپارل شوې. ښاغلي احمدزي زیاته کړه چې دا د هغو 4 مرسته شوي چورلکو برخه ده چې دوی د دې کال د مې میاشتې په 15مه نیټه افغان هوایي پوځ ته سپارل شوي وي او دوی نن یعنی اوس ترلاسه شوي. نوموړی وایي دا چورلکې د ترهګرو په نښه کولو کې خاص مهارت لري. دا چورلکې د توپ ماشیندار او نورو جنگي وسایلو د لیک توان لري او د جګړې په ډګر کې بریالي ثابتېدلی شي. د دې چورلکو سپارلو لپاره نن سې شنبه کابل کې یوه غونډه جوړه شوې وه چې د هند سفیر، د بیلاروس سفیر او د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد پکې ګډون درلود. د دفاع وزارت ویان هیله ښیي چې دا چورلکې به په جګړه کې اغېزمنې تمامې شي او افغان هوایي ځواک به لا پیاوړی شي. افغان پوځ دا مهال له 100 ډېرې جنګي الوتکې لري. ښاغلي احمدزي دا ونه ویل چې د دې چورلکو مالي ارزښت څومره دی، خو زیاته یې کړه چې د دې چورلکو لپاره افغان روزل شوي پیلوټان شته دي چې په جګړه کې به ترې کار واخلي. هند او افغانستان پر 2012 میلادي کال په امنیتي او پرمختیایي برخه کې د همکارۍ د پراخولو لپاره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړی دی. د روان کال لومړیو کې کابل کې د هند سفارت چارواکو وویل تر اوسه هند په افغانستان کې 2 میلیارده ډالره یا 1.9 میلیارده هندۍ روپۍ لګولي او زیاته یې کړه چې په هند په افغانستان کې سوله او پرمختګ غواړي. د پاکستان لپاره یو ډیر بد خبر دی. زموږ دغه کوم ویډیو خوښه شوې وي دغه ویډیو د سره لایک کړئ او زموږ دغه چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.